یو سودا یې ولګېد او دویم واده یې وکړو که نه، د هغه نه پس چې دی نو د هغه مخکینۍ ښځه هم او د هغه نه بچي هم وو. چې کله د هغه د مړ کېدو وخت راغی، د تلو وخت یې راغی، نو هغه خپلې زامنو ته یو نصیحت وکړو چې ټوله پته یې ورله ورکړه چې زما چې دویمه ښځه وه او هغه چې زما څومره جایداد دی نو په هغه کې به له تاسو حصه ورکوئ. چې کله هغه د دنیا نه لاړ نو هغه زوی ویل چې زما پلار چې کومه نصیحت کړی دی نو دا به زه پوره کوم، او د کومه دویمه زما مور چې ده نو دې له به زه دغه حق ورکوم. ملګرو هغه لاړ یو قاضي له، او قاضي ته یې ټوله خبره بیان کړه. وایي چې زما پلار چې دی نو دویم واده یې چې کړی و په پټه باندې، او هغه چې دی نو اوس هغه ویل چې حصه به وله ورکوئ، نو هغه له زه حصه ورکوم او په هغه پسې زه ځمه. قاضي ورته ویل چې تاسو چې دا نو دا دلته راولئ. نو هغه چې تللی دی پیلپان ته لاړ، هغه هلک و. نو هغه چې کله لاړ نو هغه جینۍ خواله چې ورسېد نو هغه ورته ویل که نه، ویل چې ته زه ستا مېرنۍ مور یم که نه، او زما ته پته چې زما کومه سړی دی نو هغه د دنیا نه تللی دی. نو هغه ولګېده که نه، او سعودي عرب ته یې راوسته د پیلپان نه. هغه چې کله سعودي عرب ته راوسته نو قاضي ته یې راوسته، نو قاضي ورته حساب کتاب 8 لکه ریاله یې وله ورکړله، او د هغه نه پس ویل چې عمره به پرې وکئ او دا به چې دی نو پیلپان ته بېرته وبوځئ. ملګرو چې په هغه باندې عمره هر څه وکړل، هغه یې پیلپان ته بېرته بوتله که نه، نو تقریبا چې دی نو هغه د هلک ویل چې 4 کاله وشول، نو ویل چې زه د خپلې مېرنۍ مور پام وکړم. نو هغه چې کله پیلپان ته لاړ که نه، نو هغه ښځه چې دی نو په غریبۍ کور کې اوسېږي، او هغه هلک ورته ویل که نه، ما ویل چې ته به یو په غټ بلډینګ کې اوسېږې ځکه چې ستا دومره روپۍ راوړلې، نو په هغه باندې تا څه وکړل. نو هغه یوې مدرسې له بوتله چې ما پې دا مدرسه جوړه کړله، او مدرسې چې دی نو په هغه باندې د دې چې کومه خاوند د دې ښځې او د هلک کومه پلار چې و نو د هغه نوم پې و. ملګرو نو دا هلک چې بیا کور ته راغی که نه، او د خپلې وروڼو ته یې وویل چې داسې واقعه شوې ده.